وا تازه او ښکلی خبر اوربند اعلان شو دا چې دغه اوربند به کله پیلیږي او څومره وخت به دوام کوي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې ده چې د یوې هوکړې له مخې سر له سبا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ پیل شي. د معلوماتو له مخې د طالبانو او امریکا ترمنځ به د دغې هوکړې له مخې د تاوتریخوالي بهیر د روانې فبروري میاشتې له 22 نیټې پیل شي او د همدغې میاشتې تر 29 نیټې پورې به دوام پیدا کړي. افغان چارواکي وایي چې د دې ازمایښتي دورې له پای ته رسېدو سره سم به د سولې هوکړلیک هم لاسلیک شي، خو شرط یې د تاوتریخوالي کمول او د نورو ستونزو د نه شتون دی. یو شمېر طالب چارواکي وایي چې دوی په خپله ژمنه ولاړ دي او لا هم نه دي په شا شوي. د دوی په وینا چې د تاوتریخوالي د کمولو لړۍ به سبا یعنې شن به پیل شي. په ورته مهال د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان اجمل فیصل هم خبر ورکړی دی چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو هم بشپړ چمتووالی ښودلی دی. فیصل زیاتوي افغان حکومت له سولې څخه اعظمي ګټې اخیستنې په هدف بشپړ چمتووالی نیولی دی. پر وینا یې دغه اونۍ چې د تاوتریخوالي د کمښت په نوم نومول شوې ده د دوی ادرس هم تیار دی چې عملي کړي. د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ به نن شپه 12 بجې پیل شي او شاوخوا 7 ورځې به دوام پیدا کړي چې د ورځې په اوږدو کې به د شویو پیښو او بریدونو شمېر هم ځانګړي کمیټې وکړي او په دوحه کې به پرې دواړه لوري بحث وکړي. چارواکي وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ د پیلېدو سره سم به افغان ځواکونه او امریکایي پوځیان په طالب وسلوالو بریدونه نه کوي، خو که چیرې طالبانو په افغان ځواکونو بریدونه وکړل نو په ځواب کې به امریکایي ځواکونه هم میدان ته راوتنګي. په هوکړه کې راغلي دي چې طالب وسلوال به په هیڅ ښار او د امریکایانو په اډو بریدونه نه کوي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه د خوشحالۍ او ښکلي خبر به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که چیرې مو دغه خبر خوښې شوی وي نو دغه ویډیو د سره لایک کړئ او نور ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.